شب قدر یا لیلة القدر یوه شپه ده په کال کې به راځي یا به په روزه کې راځي یا به څه وخت راځي. خلکو کې مشهوره ده د شب قدر شپه، یعنی داسې شپه چې هغه د قدر او د عزت خاونده ده. دې شپې کې خپل خصوصیات شته. یو له خصوصیاتو یې دا مشهوره سوې ده چې هره دعا سړی وکړي الله یې دعاګانې قبلوي، او دعاګانې په دې وجه قبلوي ملایکه له اسمانه راکښته کېږي. جوماتونه ملایکه ګرځي پر مؤمنانو باندې سلام وایي. نو کچیری یو مومن دعا وکړي ملایکه امین پر وایي. ملایکه الله ته نږدې مخلوق ته مقرب مخلوق ته د ملایکه و د امین په وجه الله دعاګانې قبلوي. دا یو خصوصیت د ډېره مشهوره خبره په خلکو کې دا ده چې د قدر په شپه کې دعاګانې قبلیږي. او نور خصوصیات هم لري. عبادت د قدر په شپه کې ډېر لوی قیمت پیدا کوي. د قدر په شپه کې سړی عبادت وکړي نو عبادت لوی قیمت پیدا کوي. دې مبارک سورت کې چې 15 آیات ده دغه مسله د قدر یې بیان کړې ده. انا انزلناه فی لیلة القدر. الله پاک وایي انا موږ انزلنا موږ نازل کړی د هو دا قرآن فی لیلة القدر د قدر په شپه کې نازل کړی. د تفسیر علما وایي چې قرآن کریم په دغه شپه کې چې دا د قدر شپه ده ټول له لوح محفوظ څخه رانقل شوی د دنیا د اول اسمان ته راغی. د مځکې ته نږدې اسمان چې ده په دغه اسمان کې د ملایکه و یو دفتر ده. په دغه دفتر کې جمع شوی قرآن او دا چې ټول له لوح محفوظ څخه دا 13 سپارې قرآن را نقل شوی ده د دنیا اول اسمان ته را رسېدلی ده. دا کار په دغه شپه شوی ده چې دا لیلة القدر ورته وایي یا د شب قدر شپه ورته وایي. بیا له هغه وروسته شروع هم په دغه شپه شوې ده. له دې وروسته چې د سورت علق 15 آیاتونه اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. دا 15 آیاتونه دي. دا اوله وحی ده. د اسمان څخه مځکې ته چې راغلی ده دغه 15 آیاتونه دا اوله وحی و اول ورنازل شو. دا هم داسې وخت و چې دا د قدر شپه وه. نبی علیه صلات وسلام په مکه مکرمه کې له کلي څخه د باندې جبل نور چې ورته وایي دا یو غر ده. د غره کې غار ده. د غره په سر کې د حرا په نامه باندې یو غار ده. دغه غار کې نبی علیه صلات وسلام ناست و. دا د قدر شپه وه. د قرآن کریم نزول شروع شو. دا 15 آیاتونه نازل شول اسمانه ځمکې ته راغلو. نبی علیه صلات وسلام ته حواله شو. نو 2 کاره په دې شپه کې سوي دي.
یو دا کار سوی ده چې ټول قرآن کریم د لوح محفوظ څخه د دنیا اول اسمان ته ټول په دغه شپه کې راغلی ده او بل دا کار سوی ده چې له دې اوله اسمان څخه د قرآن کریم سرنامه 15 آیاتونه د سورة علق په سر کې دا هم په دې شپه نازل سوي دي نبی علیه الصلاة والسلام ته حواله سوي دي دا دوه کاره سوي دي الله جل جلاله د آیات کریمه کې وایي انا انزلناه فی لیلة القدر وی انا مرسیو انزلنا مر نازل کړی د هو دا قرآن فی لیلة القدر په شپه د قدر کې نازل کړی داغه تفصیل دغه و چې موږ ووایو چې ټول قرآن کریم له لوح محفوظ څخه د دنیا اسمان ته په دې شپه کې راغلی او بیا د قرآن کریم یوه حصه چې 15 آیاتونه دي د سورة علق څخه اوله واحده دام په دې شپه کې راغلی نو شپې قدر پیدا کړی ده مرتبه لو مرتبه یې پیدا کړې ده په دې وجه لو مرتبه پیدا کړې ده چې قرآن کریم په دې شپه کې نازل شوی ده قرآن کریم دغه فضیلت بهتری دی زمانه ته ثابت کړی ده دغه زمانه چې د قدر شپه ده دا په دې وجه بهتره وګرځېده چې قرآن کریم کې نازل شوی ده